فلسطینی قضیه، حقائق او واقعتونه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د فکری جوړښت د ادارې قدرمنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او خوش او خوشحاله به یاست. دا د یو ځل بیا زه سراج تاسو ته د فلسطیني قضیې اړوند خپرونې سره حاضر سوی یم. د الله تعالی څخه امید لرم چې دا خپرونه هم تر پای را سره تعقیب کړئ. قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی د آل عمران مبارک صورت په 119 آیت شریف کې فرمایي: تاسو د رب تعالی د فرمانونو په تنفیذ او د دشمن سره جهاد او مقابله کې سستي مه کوئ، او د سختیو کړاوونو رنځونو او دردونو پروا مه کوئ. ورباندې غمجن کېږئ مه. تاسو که رښتیني مؤمنان یاست، نو برلاسي او پر دشمن غلبه هم ستاسې ده. بلکل همداسې ده. مؤمنان غالب او عزتمن او واکمن وي. دا داسې یو حقیقت دی چې شک پکښې د ایمان منافع بللی سو. خو نننی تریخ واقعات بیا داسې نه دی، بلکې د همدې حقیقت د اثبات لپاره دلیل وبللی سو. ځکه مسلمانان ښه ډیر دي، ښه مادي امکانات لري، مګر خوار دي، د پردیو تر غږ لاندې دي. برلاسي او واکمني خو پرېږده، نهایت د ذلت ژوند کوي. د ژوند په هره برخه کې بلا استثناء د نورو لاس کتوي دي. د دې ذلت او بېوسي اصلي او لومړني عوامل د ایمان کمزوري ده. مسلمانانو چې د ایمان ځواک له لاسه ورکړ، نو د نفاق په رنځ اخته سول، سره بیل سوه، زور یې ختلی. له هرې خوا دښمنان ورباندې راټول دي. ځینې سیمې یې تور او نور یې سره ښکېلاک ورننیولي. د نیواک او ښکېلاک توره لړۍ اوږده سوې او دښمنان په دې توانېدلي د اسلامي نړۍ په زړه کې د قدس په مبارکه خاوره کې د دهشت او وحشت مرکز جوړ کړی. د نړیوال استعمار د دهشت او وحشت همدا مرکز چې د اسرائیل په نوم یادیږي، د خپل پیدایش له لومړنۍ ورځې پر مظلومو او بې اسرې فلسطینیانو داسې ظلمونه او وحشتونه کړي چې په تاریخ کې به یې ساری په سختي سره وموندلی سي. او د دهشت او وحشت دا لړۍ په داسې حال کې خپل اوج ته رسېدلې چې شاوخوا 2 میلیارده مسلمانان یې سیل یا ننداره کوي. او تر ټولو دردونکې دا چې په همدې 2 میلیارده ډله کې داسې کسان هم سته چې د دې وحشت او ناروا پړه پر هغو مظلومان ور اچوي چې په تش لاس او د خپلې وینې په بیه د خپلې عقیدې او خاورې دفاع کوي. د بمونو، توغندیو، توپونو او بارودو خبرې نسم کولی. بس اله دومره ویلی سم چې نن د غزې ماشومان له تندې او لوږې مري، خو په 2 میلیارده مسلمانانو کې دومره ایمان او مطرح نسته چې هغو تږیو او وږو ته اوبه او خواړه ورسوي. افسوس، صد افسوس. زما قدرمن وروڼو، که څوک غواړي په دې پوه سي چې د فلسطین ځمکه د چا وه او د چا ده، چا ورباندې حکومت کړی او څوک پکښې اوسېدلي، څه ورباندې تېر سوي، اوس د چا حق ده او څوک پکښې میش پاته کیږي. د دې ټولو پوښتنو ځواب په همدې لړۍ کې موندلی سي، له دلیل او شاهد سره. اوس که هر مسلمان غواړي چې په دې معلوماتو ځان پوه کړي، نو دا لړۍ دې تر پایه را سره تعقیب کړي. د فلسطین ځمکه، فلسطین د شام د جنوب لویدیځې برخې نوم دی، او دا یوه عربي اسلامي سیمه ده چې د اسیا وچې لویدیځ کې د مدیترانې سمندر پر ساحل پرته ده، چې اسیا له افریقا سره تړي. همداراز له اروپا سره هم د نږدېوالي ځانګړتیا لري. په عین وخت کې دا سیمه د عربي نړۍ او هم د اسلامي نړۍ په زړه کې موقعیت لري. دا دواړه یعنی عربي او اسلامي نړۍ یو له بلې سره وصلوي، چې همدې ځانګړتیاوو ورته ستراتیژیک ارزښت وربخښلی دی. فلسطین شمال لور ته له لبنان سره، شمال ختیځ ته له روسیې سره، ختیځ ته له اردن،
او جنوب او جنوب لویدیځ ته له مصر سره ګډه پولې لري. د فلسطین مساحت په اوسنۍ وضع کې شاوخوا 27,000 کیلومتره مربع ده. فلسطین د بیلابیلو جغرافیایي جوړښتونو درلودونکی دی، خو د مدیترانې سمندري اقلیم له امله هوا معتدله ده. د پخواني تمدن ځمکه د فلسطین ځمکه په نړۍ کې د تر ټولو پخواني تمدن لرونکو سیمو له ډلې شمیرل کیږي. داسې اثار پکې شته چې تاریخ د حجر یعنې ډبرو پخوانیو پیړیو 15,000 14,000 او د حجر یعنې ډبرو د منځنیو پیړیو 14,000 ته غځېدلې، او دا زمانه په فلسطین کې د نتوفیه تمدن په نوم یادیږي. د نویو عصري او تاریخي اکتشافاتو له مخې راجح خبره دا ده چې دا ځمکه یعنې فلسطین لومړنۍ ځمکه ده چې 11,000 کاله نظر قاتمې مخکې انسان د لومړني ځل لپاره پکښې د استقرار او کرهنې ژوند غوره کړی دی. همدلته 8,000 سنه د تاریخ تر ټولو پخوانی ښار اریحا جوړ شوی چې زموږ تر دې زمانې آباد او د مختلفو تمدنونو درلودونکی ښار دی. فلسطین د هر مسلمان په زړه کې لوړ منزلت او اهمیت لري، ځکه قرآن کریم په دې صراحت کړی چې دا یو مقدسه او مبارکه سیمه ده. همدلته د مسلمانانو لومړنۍ قبله اقصی جومات دی چې د ځمکې پر مخ د الله تعالی لپاره جوړ شوی دویم جومات او په اسلام کې د منزلت او اهمیت له پلوه دریم جومات ګڼل کیږي. دا د اسراء ځمکه ده. همدې ځای ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپې وروستل شوی دی. دا د انبیا علیهم السلام ځمکه ده. ډېر شمېر نبیان علیهم السلام چې نومونه په قرآن عظیم شان کې یاد شوي همدلته تولد شوي، همدلته اوسېدلي او همدلته دفن شوي دي. او د اسلام له نظره همدا د محشر او منشر ځمکه ده. دا د دارالاسلام ځمکه ده. د الله تعالی د رضا لپاره پکښې اوسېدونکي د الله تعالی په لاره کې د مجاهدینو په څېر مقام او حیثیت لري، او همدا د قیامت ورځې پر حق د ثابتې او قائم منصوري ډلې مرکز او هستوګنځی دی. د فلسطین ځمکې د یهودانو او نصرانیانو په اند هم مقدسه ځمکه ده. یهودان دا سیمه د خپل تاریخ محور او دوی ته د وعده کړه سوي ځمکې په توګه پیژني. دا د خپلو نبیانو علیهم السلام مرقد ګڼي. په قدس او خلیل کې د خپلو مقدساتو مرکز لري. نصرانیان دا ځمکه د خپل دیانت یا دین زانګو شمیري، ځکه عیسی علیه السلام همدلته زیږېدلی او همدلته خپل دین ته دعوت کړی دی. په قدس، بیت اللحم او ناصره کې د دوی ستر دیني مرکزونه دي.